ها زما دوستانو ورونو بایګانو السلام علیکم. وعلیکم السلام. اوس تاسو ته زه یو کیسه کوم چې یو ملنګ و. د یو ملنګ کیسه راته کوم. یو ملنګ و، هغه به ګرځېده، داسې کلي په کلي باندې به ګرځېده. یو ورځ داسې یو ځای ته لړ چې هلته کې ډېر ښایسته او مزېدار باغ یې ولیدو او ښایسته ښایسته ګلونه وو پکې. نو هغه باغ ته چې دی ور وړېده نو تپوس یې وکړو چې بهی دا باغ د چا دی؟ دی پکې داسې ناست یو ساعت ډېر ښکلی مزېدار ځای و. چا ورته وویل چې بهی اوس ته دې باغ نه ځکه ځه چې تا پکې ټایم ډېر زیات واخیستی ده او اوس دې باغ ته د شهزادګۍ د راتلو ټایم دی او هغه چې راځي موږ باغ هغې ته خوشي کړو. دا باغ سپیشل د هغې دپاره جوړ شوی دی. ده ورته ویل چې داسې کار دی چې زه هم دې باغ ماله مزه راکړی دی. ملنګ ورته وویل چې زه هم ساخوا دې خوا کس نه یم، زه هم یو ملنګ یم او ګرځم. خیر خو کسانو ده ته وویل د باچا کسان خو ډېر زورور وي. ده ته یې ویل چې بهی بس بار شه، اوس په شهزادګۍ راځي او بیا هغه موږ ته کارېږي. د شهزادګۍ ډېر ناکاره غوسه ده. بهرحال ده ویل چې زه ووتم، یو سایډ ته کېناستم. دا هغه خپله کیسه کوي ملنګ. وایي داسې ووتم یو سایډ ته کېناستلم. چې کېناستم ما چې دا شهزادګۍ ووینم چې دا څه کوي په دې باغ کې. وایي شهزادګۍ چې راله په دې باغ کې ګرځېدله. وایي ما ته د لرې نه کتل، ډېره انتهایي ښکلې وه، ډېره مزېداره وه شهزادګۍ. وایي د ملنګ وایي چې زما ډېره زیاته خوښه شوله، خو ما وایي چېرې ما سره خو څه شته هم نه او دا به ماله څنګه راکوي. وایي یاره زه لاړم او بهی بیا به وي زه روزانه راتلم او اکه ځای کې به کېناستلم شهزادګۍ ته. یو ورځ یو ورځ د دې ما سره نظر ولګېده. وایي زما ور دې نظر چې یو بل سره ولګېد نو بس زمونږ یو بل لکه خوښ شو. زما خوښه شوله، د دې دومره خوښ نه وم لکه څومره چې زما خوښه وه. وایي زه دې کسانو ته ووایي چې دا کس څه کې دی راولی. وایي زه یې ورله بوتلم. وایي تا ته مونږ نه وایي چې ته مه راځه دې چمن ته، ته بیا رالې او اکه شهزادګۍ راوغوښت. شهزادګۍ وایي چې راولې. وایي چې زه لاړم شهزادګۍ ما ته وایي چې دلته چمن کې څه کوې؟ وایي ما ورته وایي چې بورا یم. وایي شهزادګۍ ما ته وایي چې بوراګان راځي چمن ته، خوند ترې اوسي او رنګ یې هېر کړي ځي ملنګه. وایي ما ورته چې زه هغه بورا نه یم د ګلو چې خوند یو سم رنګ به هېر کړمه د ښکلو. زه هغه بوراګانو کې نه یم، زه راغلی یم، زه به ځم نه، زه به د ښکلو رنګ هېروم نه. وایي دا خبرې مبرې م یو بل سره په شعرونو کې وکړلې. یو شعر هغې ووایي ما ته، یو شعر ورته ما ووایي. وایي زمونږ یو بل سره بلکل د دغې نه پس کنیکشن یې ولګېدلې. وایي ما ته یې وایي چې ته کار څه کوې؟ ما ته زه خو ملنګ یم او بس ملنګي کومه. وایي ما ته یې وایي چې ستاسو ستا راسته ما چې زما ډېر څه و ما ختم کړي دي. خیر خو وي بیا به زمونږ ملاقات هغه چمن کې کېده. زه به راتلم په دغه ټایم او بس مونږ به بیا ګپ شپ لګو. بیا وایي داسې شو چې دغه خلکو په چمن کې پرېښودلم چې یار دغه شهزادګۍ خاص کس دی. خیر خو هغه خبره ورو ورو باچا ته ورسېدله چې یاره دغسې یو ملنګ راځي او شهزادګۍ سره ډېر ټایم اخلي او ګپې شپې لګوي. وایي بهی باچا زه وغوښتلم ځان ته. ما ته یې وایي چې لکه ته څه کوې؟ ما ورته چې دغسې زه خو باچا ما سره خواخوا دې خوا نه زما خو ستا دا لور خوښه ده او ملنګ یم او خیر کچکول کې درله دا غواړم چې په دې کچکول کې ماله منصوره دا واچوې. نو بهی چې کوم دی نو هغه ورته وایي چې دا خو بهی دا خو د باچا لور ده او شهزادګۍ ده، څنګه به بل له ورکوم؟ داسې به ورکوم ملنګانو له خو زه نه ورکوم. داسې د دې خو پوره دغه دی او دا دی او هغه دی. یاره ده ورته وایي چې بس زه خو سوال کوم خو زه خو کمزوری سوال نه کوم باچا. زه ملنګ یم خو سوال کمزوری نه کوم. متل دی که نه وي ملنګ یم خو کچکول له سرو ګرځوم. زه وي ملنګ یم خو سوال کمزوری نه کوم. باچا پوه شو چې دا خو زه په جاخه وړېدلم. باچا درته ووایي چې داسې کار دی چې دا کچکول به د دغه سمندر نه د لالونو ډک راوړي. نو بس دا واخله نو هسې خو زه تاله دا نشم درکولی، خو دغه سمندر ته به ځې د لالونو به ډک راوړې. ملنګ وایي چې بهی زه پاڅېدلم او روان شوم او د سمندر په غاړه کېناستلم او بهی چې کوم دی نو کچکول لا ډکوم سمندر نه و
په ډاګ اړوم میاشتې پکې تېرې شوې ناست یم او وی چې څه وخت تېر شي نو زما دا چې کومه جینۍ زما خوښه وه دا شهزادګۍ نو دا دوی سره کور یو تالاو و دا به هم زما په شان دغه تالاو په غاړه ناسته وه یو جام یې کتل هغه به د تالاو کې داسې کته کوه په ډاګه به اړو دې ته هم پته وه چې لالونه په دې تالاو کې نشته او ما ته هم دا پته وه چې په سمندر کې لالونه نشته دی خو بس اوس مونږ هغه خپل عشق دومره دی ته رسولي چې مونږ وایي چېره هر څه چې دی مونږ له به الله یو ځل دا لالونه راکوي وی 2-3 میاشتې پس وي چې کوم دی نه وي تېرې شو پکې 2-3 میاشتې وي ما یو ورځ کچکول داسې ورکته کو وی چې څه ګورم وی به هغه د لالونو ډک راغی او وی په دغه دوران کې چې کوم دی نه وي لالونه راغله به بلا شي وی کچکول مې راواغسته او باچا له مې راوړه خو 3 میاشتې پکې تېرې شوي وي وی چې باچا ته مې کچکول د لالونو ور مخې ته کو وی باچا ما ته ووایي چې ملنګ راغلی خو ټیم د ډېر واغسته شهزادګۍ خو مړه شوې ده بلا موده وشوه ځکه چې ته خو ډېر لیټ راغلی تا پکې 3 میاشتې تېرې کړې وایي زه انتهایي بې سوره شومه او بیا غلالونه وه کچکول مې هلته کې د باچا په دربار کې راوغورځول او ډېر زیات پریشانه په مخه واغسته مې ما وی چې یاره دا څنګه چلو شو داسې بې وفا وه چې دا مړه کېدله نو زه وایي دا د اوتې بوتې به مې ځان سره وي وی را روان شوم د محل نه راووتلم خو ډېر خفه یم وایي چې د محل نیمې له راورسېدلم او راوتم د شور شه شاته وی ما وی چې داسې چلو شو وی خلکو را منډې والې وي ما ته تپوس وکړو چې دا ولې وی چې شهزادګۍ مړه شوه وی ما ورته وی چې اخو 3 میاشتې مخکې مړه وه وی هغې وی چې نه اوس مړه شوه اوس ته ګورې نه لوی ماتم دی وی ما وی چې دا څنګه چلو شو باچا خو ما ته وی چې مړه شوې ده 3 میاشتې وشو دا خو دروغ و وی ما وی چې راشه په خپله اوس معلومات وکړه چې دا اوس څه چل دغه خو ما سره وشوه وی چې لړمه شهزادګۍ مړه پرته وه وی زه را روان شم ما وی ده چې هغه وختنی خو دروغ و نو اوس خو په ریشا شو وی را روان یم او د شهزادګۍ چې کوم دی قبر کنستې شوي هغه مقبرې ته رالم او په هغه مقبره کې کېناستلم نو زمونږ KPH وین چینل یاد ساتئ هغه لایک کې هغه لینک ورکړئ هغه لایک کې پنی چینل دی سر بس دغه تاسو ورته ووایه خو لکه ښه چینل دی کیسه کې ځکه مخکې یم ښه سبسکرایب هر څه وله وکړئ نو بایګانو دې په مقبره کې کېناستم یو سایډ ته خلک لګیا د قبر کني وي زه ورته ګورم وي چې د جنازې وخت شو خلکو کټ راغستی دی د شهزادګۍ کټ را روان کړی دی وي کټ به یې چې راغی کېښوده جنازه وشوله دی خښه کړله خاورې پرې ور واچولې وي خلک لړ د مقبرې نه چې د مقبرې نه خلک لړو وایي زه ډېر غمونه والم ځکه چې 3 میاشتې خو ما د سمندر په غاړه تېرې کړې وې وی بیا رالم او قبر باندې مې شروع کړه چې خلک دم شنه وي قبر پس پردله مې شروع کړه وی ما وی چې راشه لږ غونتې دیدار خو بیا وکړم وی قبر مې بیا وکنسته او به یې شهزادګۍ مې ترېنه روغه رمټه راویستله او قبر مې بیا بند کړه خاورې مې پرې واچولې او شهزادګۍ مې راواغسته او را روان شوم سارا ته وی په سارا کې زما یو خوش کوټه وه هغه به زما د ملنګۍ ځای و زه به پکې کله کله کېناستم او وخت کې کوټې ته مې شهزادګۍ راوړله وی شهزادګۍ مې به یې په هغه کوټه کې کېښوده او ناست یم او جاړم ورته او د غم مصري ورته کومه ایمه چې نن به ځان ښه په دیدن مړومه ځکه چې شهزادګۍ د دیدن د لاسه خو ما د سمندر په غاړه شپې تېرې کړې لالونه راله الله راکړو وی ناست یم وی دې کې چاور وټاکو ور مې زنځیر کړو وی چاور وټاکو چې ور یې وټاکو وی زه له کوټې کله یو ګوټ له کله بل ګوټ له ځم چې هغه څه کې باچا ته جوړې پته ولګېدله وی ډېر یېرېدلم وی په هغې مې څادر راخور کو او به یې زه رالم ور مې لرې کو وی یو سړی دی وی ما ته وی چې زه ښه سړی یم او چې ستا څه سوال وي نو ما نه وکړه چې هغه زه تاله قبول کړم بیا به ارمان کې
ما ورته وی چې تا ښه سړی نو زما خو یو سوال شته خو یې چې زه یېرېږم هسې نه چې ته ماته څه نقصان راورسوې وي هغه ماته سوګند وخوړو چې زه صرف ستا دپاره راغلی یم او اوس که ستا نه لړم نو بیا به هېڅ هم نه اوس ټایم دی ته چې څه وې هغه کومه ما ورته چې زه نور هېڅ نه غواړم خو دا کم کس چې مړ دی ما یو مړی راوړی دی زما چې هر څومره ژوند دی نیم دې ژوند دې له ورکومه چې دا ژوندی شي وی هغه وی چې بس ټیک شوه وی ما ته وی چې په ستا 40 کالې نو 20 کاله بله دي که ستا 20 کالې 10 کاله عمر به دي ما چې تا ډېر شي دي خو دا ماله ژوندی که وی بس هغه دوا وغوښتله هغه ژوندی شوه شهزادګۍ او وی چې ژوندی شوه وی زما نه دواړه لاس تاو کړو وی ما د هغې نه تاو کړو وی زمونږ ډېر ښکلی کور خدای جوړ کړه سړی خو لړ غیب شو وی بایي موږ وی وخت تېرېده وی ما له خدای پاک یو زوی راکړه او ډېر زیات ښایسته او ښکلی راکړه خو زما هغه زوی چې څنګه زما د زوی مور څنګه لکه زما ښځه څنګه وه په کمرنګ کې وه زما زوی هوبهو د هغې په شانتې شو وی بایي بیا به ما زه به تلمه بس مزدوري به مې کوله هغه ځای کې به موږ اوسېدلو وی یو ورځ ونه یو ورځ وه وی زما زوی داسې بار ګرځېده وي د باچا کاپیله راتله وی هغې چې د زما زوی داسې ښه لکه تکړه بیا وخت شو یا 2 کالو یا 3 کالو یا 5 کالو خو تکړه و هغې چې ولیدل هغې چې وی چې دا خو به هوبهو د باچا د لور په شانتې دی دا هلک هلکه باچا ته نه وایو د باچا هغه لور چې مړه هوبهو داسې و به هغې باچا ته وی چېرې یو هلک هم یو ځای کې لیدلی دی بلکل ستا د لور پروټسټیټ دی یو وزیر ورته وویل باچا وی دا خو مال راوله زه ورپسې ډېر زیات غمجن یم خپلې لور پسې ډېره په خفګان کې رانتلې ده او ناڅاپه په مرګ وله راغلو بایي باچا راغی باچا کسان نه ولېږلو د هلک ته یې ویل چې داسې باچا دې غواړي زه ورته چې به د مور نه تپوس کوم خو ده ته مور ویلي وو پلار چې ته هر څه ته دی نو مونږ ته به وایې زمونږ د بغیر زمونږ د اجازته به هېڅ چاته نه دی ده ورته ویل چې بایي لکه زه خو به د مور نه تپوس کوم او نن نشم درتلی مور ته به هم نه که بیا راته ووایي نو بیا به درشم سبا کې خیرې راشئ دی راغی مور ته یې ووایي چې دغسې پلانکي باچا کسان را لېږلو هغې ته خو پته وچه زما پلار دی او هغه وایي چې ما پسې سوال جواب کړي چې دی راولی دې ورته وایي چې لړ شه خو ورته وایه چې زه تا سره ډېر نه شم ایساری 15 منټه به راسره اخلم ډېر به نه ایسارېږي په مخه به ته کور ته راځې نورې کیسې میسې به ورته نه کوې نه به ورته پلار ښایې نه به ورته ما ښایې نه به ورته نور څه وایې بس د دې لړ نو چې باچا ولید نو باچا وایي چې خو دا خو زما د لور په شانتې دی نو بای دې یې راوسته دې یې راوستی ده او بای چې کوم دی نو ځان ته کېنو نږدې او باچا ورته چې تا باندې خو بای زما د خپلې لور مینه ماتېږي او ډېر شوق او ډېره مینه محبت یې ورسره وساتل بیا ورته ویل چېرې داسې کار وکړه چې ته ورته چې 15 منټه پوره شو نو ده ورته ویل چې بای ما ته خو پلار او مور د 15 منټو اجازت کړی سیوا نه شم ایسارېدی لړ ترې بای باچا کسانو ته وویل چېرې دا سړی دا هلک راولی او د پلار او مور تپوس وکړو 10 منټه به دغه کې موږ ول هغې پیسې ورکوو خو زما ورسره ډېر پام بدل دی بای هغې رالو ورته یې ویل دغسې کیسه ده ورته یې بس ټیک ده 10 منټه به اخلي او د هغې به ورله پیسې ورکوې بای دې به راته باچا به ځان سره په تخت کېنولو او د باچا پې د لور مینه ماتېدله په دې کې چې کوم دی نو باچا به ورله د هغې پیسې هم ورکولې یو ورځ نه یو ورځ وه باچا کور کې کیسه وکړه ښځې ورته ویل چېرې ته ورځو نه ته خوشحاله ورته یې ویل زه خوشحاله په دې یم چې ما ته د خپلې لور پروټسټیټ بلکل میلاو شوی دی او که تا ولیده نو ته به هم وایې چې دا زما هغه لور ده داسې ښایسته او داسې ښکلی هلک دی هغه ما سره په تخت ناست دی زه ورسره ډېر خوشحاله یم د خپلې لور مینه پې ماتوم وی ښه وی دا هلک به ما ته سبا کې خیري ښی وی صحیح ده چې سبا شو نو هلک چې راغی نو دوی ورته ویل چې داسې کار دی باچا ورته ویل چې یو 2 منټه د زه کور ته بوځم هغه 10 منټو کې 2 منټو له 3 منټو له کور ته بوتم چې بوتم چې هغې ولیدل هغې ویل چې دا خو هوبهو بهی زما هغه لور ده
هغه دغه ځان سره راجوخ کو تر غاړه وته سره ورته بادشاہ د 10 منټو چې ته دله سوره پیسې ورکې نو 10 منټه ته نور راواله 10 منټه به تا سره تیري 10 منټه به ما سره تیري زه به له جدا 10 منټو پیسې ورکوم د ملنګ وروڼه اوس ورو شی بری شو بیا لږ به راته هم بوله بادشاہ 10 منټه به بادشاہ سره تېرولو 10 منټه به هلته کې تېرولو بادشاہ وویل ښځې وویل چې دا 10 منټه خو ډېر لږ دي بای دا خو چې موږ له دې ښه کافي ټایم له راځي او ښه دیدار زموږ کېږي نو په دې کې چې کوم دی نو بادشاہ درته وویل چې دغسې کیسه ته زموږ سره رس تېروه 10 منټه نه موږ سره به رس تېره زه ورته چې دا به زه د مور او پلار نه تپوس کوم ورته دا به زه د پلار او مور نه تپوس کوم ورته بس ټیک ده چې دی راغی مور او پلار ته ووایي چې اوس خو باچا اول نه خو به زه 10 منټه باچا سره ناستم اوس 10 منټه باچا سره ناستم 10 منټه بیا کور د باچا ټبر سره ناست یم او پیسې هغه هم ماله د باچا عمر راکړي خو اوس باچا وایي چې ته به پوره ورځ راغلې نیمه ورځ به ما سره تېری او نیمه به زما بیبي سره تېری او تاله به موږ یو په 2 پیسې درکوم ښځه پوه شوه چې زما پلار په بلکل اوس ښه غلبه ورغی اوس که زموږ یو بل ته ښکاره شي راز نو څه مسله به ني دوی خو د یارې هلته کې ناست وو که نه چې څه نه زموږ پلار خبر شي او څه نقصان موږ ته راورسوي او ملنګ ویل چې ما ته راورسي چې دا د قبر نه ولې مړی راسته دوی ورته چې بس ټیک شوه ورته به وایي چې یاره زه به درځمه خو په یو شرط باندې چې زما پلار امور وي چې باچا به سره د وزیرانو زما میلمه کېږي زما ډوډۍ له به راځي زما غریب خانې ته د هغې نه بعد به سره زه بیا یم زه چې بله ورځ راغله باچا ته چې باچا قربان شمه بېشکه به راځمه خو زما د پلار امور یو خواهش دی هغې وایي چې باچا به سره د خپل ټیم راځي او زما غریب خانې ته او زما به میلمه کېږي باچا وایي چې ولې نه زه خو به بلکل درځمه خو تاسو ډېر غریبانان یې نو تاسو به زما د عملې زما د ټیم خیال به څنګه وساتئ د هغې پروګرام به څنګه وکړئ خو زه داسې به وکړو چې تاوان په ما شه پلار مور ته وایي چې تاوان به زه کوم هلته بیا کوم خو تاوان به زما وي چې دی راغی مور ته چې باچا وایي چې ټیک شو ما ته منظور ده خو تاوان به زما وي ځکه تاسو غریبانان یې وي مور ورته وایي چې نه که نه داسې نه که نه دا خو چې باچا تاوان وکړو خو بیا ونه شوه که نه بیا خو باچا زموږ غریب خانې نه رانغی بیا خو باچا خپل خرچ او خپل خوراک پسې راغی موږ سره به ساغ خوري خو باچا به راځي دلته کې او زموږ مسلې دي دا به مني دا ورته ووایي چې زموږ مسلې دي هغه به مني هله هغې به داسې کېږي باچا بلکل پالک باندې بلکل له بایللی و هلته پې مور هم هغه نیا پې هم له بایللی و چې بهی دا خو موږ ته چې دې میلاو شي پوره نو ښه به زموږ پې مینه ماتېږي بهی دې چې خبر وکړی بس باچا ما ته دغه منظور ده که نه وي دې نه پس به زه بیا نه راځم مونږ کیدای شي بل خوا کډه ووځو باچا بس سبا کې خیري به زه درځم باچا به داسې یو لسته کسان ځان سره کړه چې لکه کمزوري خلک دي غریبانان دي یا به دومره وس کېږي یا نه خو بس یو څو کسان لړ شو د هغه خبره ده چې پوره شي بهی دی راله چې دی راله نو روډۍ پروګرام شوی و کسان ځي او ښه پینډه کېږي باچا دی خپل پروګرام کړی و دو د لوټه لوبا چولې باچا ته لاس وینځل روټۍ ټایم کې نو د مورې تولیه داسې نیسلې ووته چې نه د د لاس وینځل د به تولیې باندې لاس وچ کړي وی چې باچا وچول لاسونه نو په لوټه نه وي دی چې باچا وچول لاسونه په تولیه نه وي دی ور پرېښوه دی پسې تولیه ور پرېښودله چې تولیه پرېښودله نو باچا एकदम داسې وکتل چې وی کتل نه په هغه لوري نظر پرېوته نو باچا وی چې خوراک مراک پرېږده خو دا راته ووایه چې بهی دا ته هم زما د لور په شانتې خو دا کومه ستا مور چې دا خو زما لور ده دا کیسه راته وکړه چې تاسو دا څنګه د کوم ځای نه راغلې روټۍ موټۍ په توپه وولې بهی دوی ورته چې مونږ کیسه کوو درته خو مونږ ته خو به سوی نه که نه هغه ورته وایي چې نه په دې کې د ویلو څه دي ما په پوره کیسه پوهه که زه د لور غم لا تر اوسه پورې ځای نه یم راغلی دړمن یم ملنګ ورته کیسه وکړه چې باچا قربان شم چې تا ما ته کله ووایي چې شهزادګۍ مړه شوه نو زه خو ډېر خفه شوم ډېر پریشانه شوم ما چې دا تا ما ته وایي چې 3 میاشتې وشوه چې مړه وه خو زه چې کله ستا د محل نه راوتم نه شور شو چې ما بیا تپوس وکړو نو خلک وایي چې شهزادګۍ اوس مړه شوه
تا خو ماته دروغ ووې خو خدای پاک ماله شهادتګۍ راکوله زه په سچ ومه نو چې تا کله شهادتګۍ ښخه کړه نو ما ویسته د قبر نه زه ناست یم چې زه به شهادتګۍ پوره دیدار کوم چې ما ویسته ما د خپلې د ملنګۍ کوټې ته راوړله او ټوله شپه ورته ناست وم جړېدم ورته او د غم مصري مې کولې نو بس یو ښه سړی خدای پاک راوستی ده او هغه زما هغه سوال قبول کړو شهادتګۍ ژوندی شو دا ستا هغه لور ده کومه چې تا نه ما غوښتله او دا د نوسۍ دی ای باچا دواړه ځان ته راجوخ کړلو او ورته چې نن نه پس په ته په دې محل کې نه اوسې ما سره به اوسې و ملنګ ته یې چې ته به ما سره وزیرې او هلته به تاله زه ښه محل در کومه په باچایۍ کې به حصه در کومه او تاسو باندې خو خدای پاک ډېر لوی فضل او رحم کړی دی بس ملنګ ته جینۍ میلاو شوه په دویم ځل ورته میلاو شوله مړه ژوندۍ ورته میلاو شوله او بس بیا باچا سره به اوسېدلو او بیا د هغې کور اور شو بس هلته کې به وو دا کیسه وه